د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست ځوانانو چارو امریت له لوري د هغو زده کوونکو د ستاینې او تشویق په پار را بلل شوې برنامه ده چې یوه اونۍ وړاندې د یاد ریاست ځوانانو چارو امریت له لوري د ستوري علمي سیالۍ تر نامه لاندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت عقیدې او عبادتو په اړه ازموینه د دولتي او خصوصي ښوونځیو او لیسو له 1100 زده کوونکو څخه اخیستل شوې وه چې نن ورځ مخکښو 10 زده کوونکو ته ډالۍ ورکړل شوې. د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر وویل چې له یادې ازموینې او تشویقي برنامې څخه موخه د زده کوونکو او ځوانانو د علمي سطحې لوړول، پر ځان د باور لا زیاتوالی، په ټولنه کې د کتاب لوستلو فرهنګ لا مراجول او په دیني برخه کې د زده کوونکو د علمي سطحې لا زیاتوالی دی. دا برنامه دوه اړخونه درلودل. یو اړخ دا و چې د ځوانان مطالعې ته وهڅېږي، مطالعه وکړي. دویم د ځوانانو تشویق شي. ځکه موږ تاسو یو خبره کوو، کله چې ټولنه کې تشویق وي، هڅونه وي، هلته پرمختګ هم کېږي. او انشاءالله آینده به دا رقم پروګرامونه برابرو، هم تشویقي، هم سپورتي او هم داسې ورزشي. او ډلې د اول مقام نه 15 مقام پر مختلف ډلې ورکوو هر کس ته. بل لور زده کوونکو د ځوانانو چارو امریت څخه مننه وکړه چې تل یې د زده کوونکو او ځوانانو د علمي پوهې لوړولو کې داسې تشویقي او د ستاینې برنامې جوړې کړي دي. دوی وایي دا ډول ازموینې او د ستاینې برنامې د ځوانانو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کوي او هغوی د لا ډیرو مطالعو او زده کړو پر لور هڅوي. موږ په یوه لرې اطرافي سیمه کې د ساحل په نوم لیسه لرو. موږ ته په دې کې د ګډون بلنه راکړل شوه. نو موږ چې په دې کې ګډون وکړ، زموږ استعدادونه خلکو ته ښکاره شول. او همداشان ډېری داسې زده کوونکي به نور هم وي چې دوی به ډېر استعداد لري، خو د خپل استعداد څخه، د خپل لیاقت څخه به نه خبره وي. د دوی به له خپل ځان باندې به باور ولري، په خپل نفس باندې به باور ولري. په آینده کې به ډېر څه لاسته راوړي. دا ډول سیالۍ د زده کوونکو لپاره ډېرې مؤثرې دي. د زده کوونکو پټ استعدادونه برسېره کېږي. موږ له اسلامي امارت له غړو څخه هیله او غوښتنه ده چې موږ ته په راتلونکي کې دا ډول برنامې لاره واچوي تر څو د زده کوونکو پټ استعدادونه برسېره شي. باید یاد شي چې زده کوونکو د اسلامي امارت له مسؤلینو غوښتنې درلودې چې په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو تشویق ته نور هم پاملرنه زیاته کړي او د علم په برخه کې د دینی موضوعاتو ترڅنګ په ساینسي، ټولنیزو او د ښوونځیو مضامینو کې هم ورته ازموینې او برنامې لا ډېرې شي.